دا په میدان وردګ ولایت کې د اکسیجن د تولید شرکت دی چې په ورځني ډول تر 350 بالونو پورې اکسیجن تولیدوي او مسؤلین یې وایي په دغه شرکت کې سلګونه کسانو ته په مستقیم او غیر مستقیم ډول د کار زمینه برابره شوې ده. ظرفیت تولیدی شرکت ما در 24 ساعت در حدود 350 بالون است در صورتی که برق دائم باشه. مستقیما در حدود 15 نفر همراه ما کار میکنه، غیر مستقیم اضافه تر از 200 نفر مصرف کار شدن. در مجموع سرمایه گذاری ما در ابتدا در حدود که با شمول ساختمان تعمیر زمین و دستگاه در حدود 350-360 هزار دلار شده. د یاد شرکت کارکونکي او د اکسیجن اخیستونکي وایي په هیواد کې دننه دا ډول کارونه له یوې خوا د هیواد د آبادۍ لپاره نیک ګام دی او له بل لوري ځوانانو ته د هیواد په داخل کې د کار زمینه برابریدای شي. د شرکت یو تن کارکونکی وایي له تیرو 8 کالو راهیسې دلته دنده ترسره کوي چې له امله یې بهرنیو هیوادونو ته له تګ څخه هم ژغورل شوی او هم په خپل ولایت کې ورته د کار زمینه برابره شوې ده. ما تقریبا 8 کاله دلته کې چې کار والا زه خو ډېر خوشحاله یم ځکه چې په خپل وطن کې او په خپل ولایت کې کور ته نږدې د کار زمینه راته برابره ده او د نورو تجارانو نه هم دا خواهش دی چې راشي په خپل وطن کې سرمایه گذاري وکړي تر څو د غریب وطنداران په کارو دلته بخود شي. خلک چې بیرون کارخانه یا نور کارونه تجارت لري غواړي چې هغه راشي په افغانستان کې خپل کارو ته پیشرفت ورکړي او دلته فابریکې جوړې کړي. په دې چې د افغانستان خلک ډېر بېوزله دي، غریب دي، د اقتصاد نګاه نه جنګونه پکې تېر شوي دي. د اکسیجن یاد شرکت په 1991 کال کې په فعالیت پیل کړی چې نه یوازې د میدان وردګو بلکې د لرې پرتو ولایتونو لپاره هم اکسیجن تولیدوي. مسؤلین یې زیاتوي که چیرې لا زیاته زمینه ورته برابره شي نو کولی شي خپل تولید ته نور هم پرمختګ ورکړي.